ها انسان که په روډ وغورځېدو هغه کې چېرته ورکوټی غوندې زخم رالو مړ کېدلی شي که نه بلکل مړ کېدلی شي خو که هغه ځای کې چېرته دا جراثیم موجود وي دې بیمارۍ ته وایي ټیټنس تاسو به یې نوم اورېدلی وي اکثر خلک ډېر هلکه کیلی شي ورکوټی غوندې زخم دی دومره غوندې وغورځېدي او چغې دې راغستې دي چې تله پکار وي ولې چې دې بیمارۍ نه انسان مړ کېدلی شي پاکستان کې خو اوس انتهایي زیاتې شوي دا بیمارۍ ولې څوک خیال نه کوي اوس نن د ټیټنس باره کې درته وایم ټیټنس یو جراثیم نه لګېږي چې هغې ته موږ کلسټریډیم ټیټنای وایو دا موجود چېرته وي دا روډ باندې موجود وي یو خبره دویمه خبره کوڅو کې هم دا موجود وي چې کوم ځای سیمټ وي یا هلته هم دا موجود کېدلی شي دریم د انسانانو یا د ځناورو چې څومره غټ بول دي هغې کې هم دا موجود وي داسې زنګین میخ وي یا زنګین اسپنه وي یا چادرې وي چېرته زنګین چې هغې باندې انسان وغورځي خوږ شي نو دا ټول چې څومره هم جراثیم دي دا دې څیزونو کې موجود وي اوس یو انسان که وغورځېدو هغې ته انجري وشوه نو هغه چېرته که وینې شو نو چې تاسو ولیدو که نه نو خامخا احتیاط کوئ سړی هسپتال ته ځان رسول دی پکار دی دې ته انجکشن لګېږي زیات نه زیات که ډېر ګران وي نو په 100 روپۍ یا په 200 روپۍ دې نه ګران نه وي نو ځان ته دا انجکشن لګول ضروري وي اوس دې بیمارۍ ته لوګ جام وایي دې بیمارۍ کې کېږي څه شی لوګ جام مطلب ستاسو چې کومه دا جا دی د خوله چې کومه دی دا بالکل لوګ کي که کلاو وي کلاو به پاتې وي که چېرته بند وي بند به پاتې وي د انسان چې څومره بډی کې مسل دي وجې دي دا ټولې دا چې کومه بیماري دی دا راخ کې داسې انسان بالکل کلک پاتې شي بیا نه مومنټ کولی شي نه خوځېدلی شي نه خبرې کولی شي بس داسې پاتې شي ضروري څه شی دی احتیاط انتهایي زیات ضروري دی که چېرته مو وغورځېدي اوس ضروري نه دی که څوک وغورځېدو هغه ته خامخا د بیماري لګېږي نه خو احتیاط انتهایي ضروري دی کېدی شي هلته چېرته جراثیم وي نو انسان ته بیا دا جراثیم لګېدلی شي دا بیماري انسان ته بیا لګېدلی شي اوس د دې دپاره ټیکه هم لګېږي ټیکه څنګه لګېږي که چاته چېرته یاد وي چېرې ما د ټیټنس ټیکه لګولې دی د دې دپاره ما یو ټیکه لګولې دی چې هغه 10 کالو دپاره کار کوي خو که تا ته چېرته یاد وي چېرې یو 2 کاله کېږي ما ټیکه لګولې دی بیا خو ټیک دی بیا ضرورت نه وي خو بیا هم پکار دی سړی ستنه ولګوي انجکشن سړی ولګوي هغې درد وي ظاهره خبره دی هغې انجکشن کې لږ درد وي اکثر یوه ورځ هم درد کېدلی شي 2 ورځ هم درد کېدلی شي خو دا بیماري چې کومه دی دا هلکه کې مه اخلئ که چېرته هم څوک وغورځېدو یو وړوکی ورکوټی جراثیم چې کوم دی هغه د انسان جسم چې کوم دی یا د انسان زندگی بالکل ختمولی شي احتیاط انتهایی زیات ضروری دی مهرباني